الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه المجتبى وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون المؤمن حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رواه مسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم عليه لهر سنة مخي أول دلت موجود علماء کرام مشران او نور ټول ملګرو ته خپل احترامات وړاندې کوم او د دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم د ولادت با سعادت په موضوع باندې په دې عظیم مجلس کې خپل ګډون باندې ځکه خوشاله یم چې موږ ته د هغې سترې هستۍ یاد را تازه کوي چې د کائناتو په هره ذره باندې د دوی د رحمت اثر شته قرآن کریم کې الله عز وجل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو ځانګړی خطاب کوي د خطاب طرز هم ډېر عجیبه ده او په خطاب کې نغښتې مواد هم ډېر عجیبه دي وما ارسلناک الا رحمة للعالمین علماء په چېرته چې حصر یې ورې کلیت دی محمول مراد یعنی ټول او سراسر رحمت یې د چا لپاره د عالمونو لپاره علماء لیکي مفسرین لیکي چې عالمونه خو مختلف تقسیم باندې په مختلفو تقسیمونو باندې مختلف افراد دي مثلا یو روایت دی چې عالمونه اویا زره دي یو روایت دی چې عالمونه 40 زره دي خو د دیوبند یو مشهور عالم د دې تفسیر کوي چې عالمونه په یو تقسیم باندې 4 دي عالم امثال عالم الدنیا عالم برزخ او عالم آخرت عالم امثال هغه عالم د چې موږ تاسې کله په خوب کې په دغه ژوند کې د خوب په حالت کې زموږ روح هلته سیر کوي له دې عالم چې دنیا ته راځي له دې نه مخکې چې کوم عالم ده عالم دنیا عالم امثال عالم ارواح ورته وایي عالم دنیا دغه زندگی ده چې موږ پکې بشر دلته پکې ژوند کوي یو محدوده زندگی 10 کاله 60 کاله یوه میاشت 100 کاله ژوند کوو او بیا له دې نه ځو عالم برزخ ته د عالم برزخ ځان ته حالت دی او څلورم له عالم برزخ څخه عالم آخرت ته انتقال ده هغه بیا ابدي عالم دی اوس چې وما ارسلناک الا رحمة للعالمین مطلب دا ده چې یا الله رسوله ته د 4 عالمونو لپاره سراسر رحمت یې علامه نذیر احمد رحمه الله فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د عالم امثال کې هم رحمت ده رسول الله صلی الله علیه وسلم په عالم دنیا کې هم رحمت ده
رسول الله صلی الله علیه وسلم په عالم برزخ کې رحمت ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم په عالم آخرت کې رحمت ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رحمت اثر په عالم ارواح کې علما بشمیر واقعات باندې لري. د رسول الله صلی الله علیه وسلم رحمت اثر په دنیا کې یوه بیلګه درته وایم. د الله تعالی په یوه وړه نافرماني باندې به له انسانه څه بیزوګیان جوړېدو یا به خنزیران جوړېدو، خو اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم په د رحمت په یو اثر باندې دا شو چې نور له بشریت چې دا مسخه رفع شو. نور دا چې په دغه عالم کې هر ذره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رحمت متاثره ده. دا وخت الله عز وجل به یو داسې عذاب نازل کو د یوې قوم په نافرمانۍ باندې چې نه بې حیوان پاتې کېدو، نه بې انسان پاتې کېدو، نه زوړ، نه ځوان، نه کوچنی، نه لوی. د نوح علیه السلام طوفان راځي، د ځمکې ټوله مخه له هغه بشریت څخه پاکوي چې د الله تعالی رسول ورته مبعوث دی، دعوت ورکوي. مګر نن هسې عذابونه نه یې موږ ته به د بیلګې په شان باندې الله عز وجل عذابونه راښکاره کوي د زلزلو په ترڅ کې، د طوفانونو په ترڅ کې، خو هغه حالت نه ده چې نور به د ځمکې مخ ټول الله تعالی په عذاب نشي. بشریت به مسخه کېږي، بشریت به هغه ټیټ حالت ته ځي چې په حیواناتو کې تر هغه ټیټه درجه نوره نشته. خنزیران به جن جوړي، خدای مه کړي، بیزوګیان به جن جوړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په آخرت کې د عالم برزخ لپاره هم رحمت ده چې قبر ته ورځو اوله پوښتنه دا رانه کېږي من ربک، ما دینک و من نبیک. هغه پیغمبر دی چې رب هم ورباندې پیژنو، چې دین مو ورباندې پیژندلی دی، او د هغه په وجه باندې دغه عالم برزخ د موږ لپاره روضة من روضات الجنان، روضة من روضات الجنه، هغه یو روضه دی روضې د جنت ګرځي، او حفرة من حفرات النیران. هغه عالم برزخ کې که انسان هوسا کېږي، که انسان په هوسایي کې راځي، هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه رحمت، او که انسان په عذاب په تکلیف کې راځي، په مصیبت کې واقع کېږي، هغه څوک چې له دغه رحمت نه استفاده نه ده کړې، له دې رحمت نه محروم. او رسول الله صلی الله علیه وسلم په آخرت کې، عالم آخرت کې هم ټول رحمت ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه رحمت ده چې د یوې ذرې ایمان والا به په جهنم کې نه پاته کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به پسې ځي او د الله تعالی نه به یې په شفاعت باندې باسي له دې ځایه. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه رحمت دی. اوس دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ستر هستی چې دا څلور عالمونو کې د ده د رحمت اثر دی، دا څلور عالمونه د ده له رحمت نه متاثره دي. نن ورځ موږ ته د هغې سترې هستۍ یو یاد را تازه کېږي چې په دې میاشت کې هغه ستره هستي د دنیا ته راغلې، هغه هستي راغلې چې د کائناتو ذره ذره د ده له رحمته متاثره ده. اوس د دې تقاضا څه ده؟ دا ورځ زموږ ته څه رایادوي؟ هغه څه دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې ورته اشاره کوي. لا يكون المؤمن مؤمنا حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته پیغام راکوي چې ای امتي، له ما سره به د محبت یو تاري، له ما سره به د محبت یو تړوني، له ما سره به د عشق او د مینې یو تړوني، او که دغه تړون نه لرې ستا ایمان ضعیف، ستا ایمان کمزوری.
اوس دا خبره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته وایي چې له ما سره به دې مینه وي، له ما سره به دې تعلق وي. ولې محدثین لیکي چې د محبت لپاره، د طبعي محبت لپاره، د عقلي محبت لپاره چې عقل یې تقاضا دی کوي، عقل یې مقتضي ده چې ته به له دغې هستي سره محبت ساتي، او چې ستا طبیعت دا تقاضا کوي چې ته به له دې سترې هستي سره محبت ساتي. ولې د طبعي محبت او د عقلي محبت لپاره څلور اسباب دي. څلور اسباب. یو سبب دا ده چې په هغه شي کې کمال موجود دی. طبیعي ده یو انسان ډېر ښه استعداد لري، تا طبیعت طبعا ورسره مینه راځي، محبت یې ورسره راځي د ده استعدادونو په خاطر باندې. د یو استعداد لري، دا استعداد یو کمال ده، دا هغه کمال په ده کې خپله دا تقاضا کوي چې ته باید طبیعي ډول باندې مینه ورسره ولري. دا ستا عقل د دې مقتضي ده چې د ده په دغه استعداد، په دغه کمال ته باید ورسره محبت ولري. اوس تاسو راځئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه هستي ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه هستي ده چې په دنیا کې یوه د عظمت، یو دی لویی کوم، دی کمال کوم صفت دی، الله عز وجل هغه صفت دی کمال پر رسول الله صلی الله علیه وسلم کی موجود کړی. انک لعلی خلق عظیم ولکم فی رسول الله اسوة حسنه. اس رسول الله صلی الله علیه وسلم کی جامع الکمالات، الرؤوف الرحیم، العلیم، هغه صفات چې د الله عز وجل د ځان ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورباندې موصوف دی، هغه صفات. یو دو صفات به وجنوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم عالم، علم هغه صفت کمال ده چې په دنیا کې هیڅوک داسې نشته چې له دې صفت کمال څخه انکار کوي. خو دغه علم الله عز وجل په رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دا صفت څنګه جمع کړی؟ حضرت علی رضی الله تعالی عنه وایي وجمع فيه علم الاولین والآخرین. الله عز وجل پر رسول الله صلی الله علیه وسلم کی له هغه اول انسان بیا چې تر قیامت ځي د دغو انسانانو چې څومره علم پیدا کوي، څومره په علم باندې ځان موصوف کوي، هغه د حقیقت علم، هغه د رشد علم، هغه د هدایت علم، هغه الله عز وجل د رسول الله په سینه کې جمع کړي. امام سیوطي رحمه الله وایي چې انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. تاسو دې متوجه کیږئ. الله عز وجل رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې موږ په تا باندې ډېر یو ثقیل وحی نازل و. امام سیوطي رحمه الله وایي دا ځکه د ثقالت یو اړخ دا و چې له هر آیات سره یو دریاب معنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سینې ته شوه کېده، له هر جملې سره د قرآن کریم یو دریاب معنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سینې ته شوه کېدل. رسول الله صلی الله علیه وسلم سینې ته چې کوم علوم شوه کېدل، هغه علوم چې انبیا ورته ورکول سوي وو، هغه علوم چې په مخکې آسماني کتابونو کې موجود وو، هغه علوم مجموعه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سینې ته شوه کېده. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه علم ورکړی و چې په دنیا کې په بشر کې بیا چاته نه ورکړی. اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم کې د علم صفت موجود ده، خو دا صفت په څومره کمال باندې موجود دی. دغسې په رسول الله صلی الله علیه وسلم صفت سخا،
د جودت، د رحمت، د شفقت مثالونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفات هم داسې په کامله معنا باندې موجود دي. یو عربي راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم په ملکیت کې چا رمه ورکړې ده، هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتحان اخلي. الله پاک رسوله که یو څه کومک راسره وکړي، رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه رمه ده زه تازه مالک سم یو بویز یو غزرت نه لوي، مګر رسول الله صلی الله علیه وسلم لزلونه چې کوم حکم ورځي خبره ورځي بویز هغه چې قوم ته ځي، قوم ته وایي والله العظیم له ده یو انسان راغلی یم، له داسې انسان راغلی یم چې ما یې تر اوسه په هکله باندې تصور نه ده کړی چې په یو بشر کې د دومره سخا موجود دی، کمال سخا. قوم یې ټول ایمان راوړي. ترمذي روایت نقل کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم کې هر صفت داسې کامل نو چې یو هستی کې داسې کمال موجودي، الله عز وجل ورته انک لعلی خلق عظیم، رسول الله صلی الله علیه وسلم کې داسې کمالات جامع الکمالات موجودي، نو له دغې هستي سره به ولې طبیعي مینه نه راځي؟ له دغسې هستي سره به ستا عقل د دې مقتضي ولې نه وي د مینې د محبت؟ نو اول سبب دی طبیعي محبت، دی طبیعي عشق، دی عقلي مینې، دا خو په رسول الله صلی الله علیه وسلم کې تر دې ټولو کائنات موجود دی. ایا دغه صفات کمال چې زما په پلار کې موجود دي، ایا په رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم صفات کمال موجود دي هغه د موږ په والد کې موجود دي؟ ایا هغه صفات کمال چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم کې موجود دي هغه زموږ په اولاد کې موجود دي؟ ایا هغه صفات کمال چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم کې موجود دي هغه په بشر کې موجود دي؟ یا نو چې نه دی نو ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم حتی اكون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. دویم سبب هغه جمال دی. حادث بیت راشیر بلغ العلا بکماله. اولیاء الله ته کله کشف راځي، په کشف کې د خپل معشوق د خپل محبوب یوه ننداره ویني، یو منظره کوي، د سعدي له خولې وځي بلغ العلا بکماله کشف الدجى بجماله. سید په بیت کې استعارات موجود دي. حسان دغه حالت مشاهده کوي، خلقت مبرئا من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء. ستا وجود ته چې هر څونه متوجه سو، ستا باطن ته چې متوجه سو، ستا ظاهر ته متوجه سو، ستا په وجود باندې یوه ذره عیب نسي راښکاره کېدلی. خلقت مبرئا من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء. دویم صفت جمال دی، حسن دی. له هر حسن سره انسان په طبیعي ډول باندې مینه لري، محبت لري. د انسان عقل د دې مقتضي دی چې له دې سره محبت ولري، مینه ولري. اوس راسي دا صفت د حسن او د جمال په رسول الله صلی الله علیه وسلم کې څنګه موجود دی؟ وقد اتفق المفسرون والمحدثون على أن كل نبي بعثه الله إلى الدنيا كان ذا جمال وحسن. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے وما من نبي بعثه الله إلى الخلق إلا كان حسن الوجه وحسن الصوت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا. هر نبی چې په دنیا ته راتلو الله عز وجل به
لباطنی کمالاتو سره لباطنی محاسنو سره ظاهری محاسنو ټول ډیر په ځای کړي وو. ښې سترګې، ښه پزه، ښه خوله، ښه وریځۍ، ښې سترګې، ښه ویښتان، ښه لاسونه، ښه پښې، او لنډه دا د ټول وجود اندامونه بهترین. خو په ټولو انبیاو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وجود بیا تر ټولو حسین و بهترین. امام قرطبي رحم الله وایي چې بیا نو دا خبره ولې کیږي. امام قرطبي رحم الله وایي دا خبره بیا ولې کیږي چې یوسف علیه السلام د ټولې دنیا په حسینانو کې حسین و. امام قرطبي رحم الله د دې جواب کوي لو ظهر حسنه لما طاقت البشر رؤيته. که د رسول الله صلی الله علیه وسلم حسن د ښکاره سوی وای بیا یې د امت طاقت نه درلودی لیدل. ولی یوسف علیه السلام خو یو وړوکي قوم ته پیغمبر و، په یو وړه باد سیمه کې پیغمبر و. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټول د ځمکې کوره کې بشر ته پیغمبر و رسول. یوه وجه، بله وجه دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې انبیاو کې د الله عز وجل خاص محبوب دی او دا د امت خاص محبوب. الله تعالی یو ډول د نور فردي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په څهره باندې راچولې وي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نور، د رسول الله حسن په یو ډول پردو کې مستور و. خو هغه وخت چې قیامت راسي حوض کوثر ته ورځو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم حسن مناظر بیا ګورو. حتی یو روایت راځي په جمعه کې به په جنت کې د الله عز وجل دیدار کېږي د حسن، چې ټول د جنت نعمتونه به پسې هېرېږي او یو ځلې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم دیدار کېږي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حسن دیدار به هلته به حسن د رسول الله صلی الله علیه وسلم ښکاري. خو لکه مخکې چې مې ویل کله کله اولیاء الله ته یو د کشف مرحله راځي. حسن همدغه حالت تعبیروي. واجمل منك لم تر قط عيني واحسن منك لم تلد النساء. محمد رسول الله تر تا ښایسته سترګې لیدلی، تر تا یو حسین مور زیږولی. ام الدرداء رضی الله تعالی عنها صحابه راټول شي یا امه صفي لنا النبي صلی الله علیه وسلم. د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان راته وکړه. تابعین راټول دي. ام الدرداء چې پوښتنه کوي ای مورکۍ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو څه راته ووایه، د بیان یې راته وکړه. ام الدرداء رضی الله عنها ورته وایي یا بني انه كانت الشمس طالعه یو ختلی المرو. څه به درته وایم د رسول الله د مدینې منورې خوږه فضا ده، اسمان شین ده، د څوارلسم سپوږمۍ ده، صحابه راټول دي په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. نو راوي وایي د الله تعالی په ذات قسم یو وارې څوارلسم سپوږمۍ ته ګورم، بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حسن ته ګورم. خو این هذا من ذاک، چیرته دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم او چیرته دی د سپوږمۍ حسن. حضرت علی رضی الله عنه فرمایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به په کوم ځای کې کېنوست ورځې ورځې به د هغه ځای خوشبويي وه، کیفیت به سړي محسوسه. رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ به خوله داسې ښکارېده لکه مرغلرې. ام سلیم د دې په کور کې ویده ده، په بدن باندې یې خولې راماتې دي. مدینې منورې ګرمي ده. دې بوتل راواخیستل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دانه دانه خوله په بوتل کې اچي. نبي اسلام راویښېږي دا څه کوې؟ یا رسول الله.
نختلط بعودنا دا موږ په عطر وګډو چې عطر مو ورباندې بهتري شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم له حسن او له جمال نه به څه ووایو. د حضرت انس رضی الله عنه روایت دی ما رأیت شیئا قط احسن منه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم حسین مې په زندګي کې نه دی. نو اوس چې په یو چا کې دومره حسن او جمال موجود وي، ایا د یو انسان طبیعت تقاضا به دا نه کړي چې دې سره مینه ولري؟ ایا د انسان د بشر عقل به د دې مقتضي نه وي چې د انسان سره مینه ولري؟ ولې نه؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم د حسن او د جمال په کمال کې موجود ده، ولې به د انسان سره هستي نه کېږي؟ ایا هغه حسن موږ په خپل والد کې، په خپل اولاد کې، په بشر کې لیدلی؟ لا، نو چې نه م ده لیدلی نو دغه بشر دی، دغه هستي ده چې زما او ستا د زړه مینه، د عقل مینه، د طبیعت مینه به له ده سره وي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي والله دریم صفت چې ده هغه منال دی، احسان. له ما سره چې یو څوک احسان کوي طبیعت زما به محبت ورسره راځي. کله ما سره پلار احسان کوي، پلار مې لوی محسن دی، طبیعت زما مینه ورسره ده. زما له اولاد چې له ما سره احسان کوي، زما شاګرد چې له ما سره احسان کوي، زما کلیوال چې له ما سره احسان کوي، زما ملګری دوست چې له ما سره احسان کوي، طبیعت زما مینه ورسره راځي. خو تاسې راسئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم احسان، د رسول الله صلی الله علیه وسلم احسان څومره احسان دی، څومره احسان دی. د نبي علیه السلام د احسان یوه بیلګه، هر هغه څه چې په ابدي ژوند کې زما نمبر یې ورباندې لوړېږي، زما مقام باندې لوړېږي، هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته علم راکړی. زه وایم ایمان دا یو بل مثال به راواخلم. د ایمان پاک الله تعالی قرآن کریم کې فرمایي لو ان لهم ما فی الارض جمیعا ومثله معه لافتدوا. که دا کائنات ټول راټول شي د یوه سړي شي، ومثله معه دغونه لا نور شي، الله تعالی ته وړاندې کړي د فدیې او د بدلې په ډول باندې چې الله 1000 ایمان غواړه. ولې؟ ځکه چې 1000 ایمان هم د انسان لپاره له جهنم څخه د نجات ذریعه ګرځي. لافتدوا دی خو بیا ورته وړاندې کړي، مګر 1000 ایمان نه باندې ورکول کېږي. دغه ایمان کامل موږ د نبي علیه السلام په واسطه ترلاسه کړی. الیوم اکملت لکم دینکم. دغه کامل ایمان، دا پوره ایمان موږ ته دغه محسن په لاس راکړی. د دې محسن په واسطه موږ ته په لاس راغلی دی دا کامل ایمان. دا هغه محسن دی چې زه بیت الخلا ته ځم، ما ته وایي ګوره دا چپه پښه مخته که 10 نمبرې تا په عمل نامه کې تا ته درکول کېږي، 10 نمبرې. ګوره چې ځې داسې وایه چې اعوذ بالله من الخبث والخبائث، 10 نمبرې د الله تعالی په وړاندې درجه لوړېږي. قبلې ته مخامخ مه کښېنه، شامه وګرځوه، 10 نمبرې نورې وړې. چې راوځې ښې پښه رامخته که 10 نمبرې نورې وړې، او چې راوځې غفرانک جمله وایې 10 نمبرې نورې وړې. سبحان الله. یو موقع داسې نبي علیه السلام د پرېږدي چې امت پکې سرلوړی کېږي او د دې هغه پرېښي امت ته نه یې ښودلی. بیا ما ته تر هغه وخته چې انسان ساه خیزي تلقین ورته کوه اشهد ان لا اله الا الله. بیا وایي من قال لا اله، من کان فی آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه، یا من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه. ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم احسان کړی، او زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه احسان څنګه هیر کړم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم روح له تنه جدا کېږي. د ژوند تر ټولو سخته شیبه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې غوږ ورنږدې کېږي، خبر ورنږدې کېږي یا ربي امتي، یا ربي امتي.
د ژوند په دې حالت کې به د چا څوک په یادي لیکن د دغه امت په یاد یا رب امتی له ده سره د یو ځای کېدو لاره هغه ده چې رب راته ښیي چې د رب اطاعت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت رانیسته شي. الله عز وجل دې موږ ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې عظیمې هستۍ مینه محبت نصیب کړي او د الله رب العزت او د هغه د محبوب رسول اطاعت را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.